سیمپل خبره کوو ته اوس کومه خبره د کوې که نه دا خو هم په قرآن په خلاف دي چې پرتوګه مې ستاسو د زنانو نه وبستلې د ستانو مولیانو نه مو وبستلې دا خو نه دی په کار کنه تا ته دا خو دلته د ښکاره کوي تاسې پرتګونه له ځانه وایستل دلته راسئ پرتوګ له ځانه وباسئ کله د شا خوا ښکاره کړي کله د مخې خوا ښکاره کړي نو دا ولې شرم درته په کار ده حیا وکړي شته که نه هر قسم ته خلق شته هر قسم ته خلق شته ستا ته خو دا نه دی په کار کنه ته مثال ټول پره چې نور علاوه کې یاد کې یا ټول اشیا وکې یاد کې قسم په الله کې داسې یو ته به پکې سړی یې په بړه چینار کې ما خو تر اوسه یو سړی در پکې نه دی لیدلی کې داسې یو ته پکې سم یې تا به لیدلی نه یې خو په چینار الحمدلله ټول علي والا دي ټول اشیا دي خو بس ته نجایز اخطای دي واجب نه ته چوک برداشت نشي کوای داسې الفاظ ته استعمالوي د تا په بحار الانوار کې اوس به د ناجایزو تا ته زه ښکاره کړم په بحار الانوار ما ته مه ښکاره کوه ما ته اوس ما ته چې ښکاره کوې ما ته څه پته دی ته اوس خپل کوم کتاب ښکوې ما ته بحار الانوار یا قسم په الله کریم کتاب زه داسې ګنده کتابونه نه لرم د خدای په فضل سره وګسه بله وکړه نور اخی خو بس تمیز د نشته دی واجب نه تا ته غلط خلک راخیږي او جواب درکوي خو سم سړی در پکې نشته الحمدلله ټول سم سړی دي خو چې ستا خوله لږه خوږه وی که نه نو زه خو دا یم چې ټوله سړي دي ښه اوس غوږ ما ته ما کوه که زه په دې نه پوهېږم زما دومره تعلیم نشته زه په دې نه پوهېږم خو ته اوس ما ته ولې ښکاره کوې ته به ما ته د کوم عمر والا کتاب ښکاره کوې نو ما ته څه پته ده ته به اوس په دې باندې ځان پوهه کړې له خپل اغا نه به دې پوښتنه وکړي ته وایې ته ښه خوله نه ښوروې نو زه خو ملامت نه یم ځکه زه د تا کتاب ګورم د تا په کتاب کې غلطې خبرې پیدا کړي دي د تا کتابونه ټول له غلطو پرېږده کنه کتاب نه علاوه خبره قاري صاحب نجار ته اوس ما ته جعلي کتاب مه راړوه کنه زه درته څه وایم ته څه وایې والله که جعلي کتاب در سره نو ټیکړه قلم در سره سته دا چلم خو دې دونه زه به نه پوهېږم که چې دا جعلي ده که رښتیا اغا صاحب یې پوښتنه وکړه بس دی که دا کتاب پرېږده شعر ته ونه خو دا کتاب پرېږده دا یعنې دونه بد خپل کتاب در باندې لګېږي نو ته ما ته خپل نه ښایې که ته به ما ته بل ښایې زه پرې نه پوهېږم ما درته شل ځلې ویلی خو ته نه پوهېږې زه یاري مایک بند که دا نورو خلکو ته اشاره کوم دا نورو خلکو ته زه یاري مایک بند که بیا تا سره خبرې کوم ښه دا د تا مکتبه ده د تاسې مکتبه ده بیا داسې ونس مکتبه تشیع در سره لیکه حواله دي دا بحار الانوار ده دا د علامه مجلسي صاحب ده دا د جلد د کتاب 51 جلد ده وما صفحه ده 51 جلد او وما صفحه در سره لیکه خپل مکتبې ته دې نه نوځه اتې به درک درته معلوم سي مسلمانانو امام یو څوک ولېږل مولاي عليه السلام من الدنانير فاستوفاه وتسلمت الجارية ضاحكة مستبشرة وانصرفت بها إلى الحجيرة التي كنت آوى إليها ببضاد دي كتاب كتو داوما صفحة دا شفاقمي صفحة تراسي فدي زيكي مسلمانان وتاسي غوكسيا دغا بشر بن سليمان ندا دا نخاس ده نخاس اغه خسړی ته ویل کېږي چې ښځې چلوي لړ سوي ګوري پلټنه وکړي تحقیق وکړي چې نخاس چاته ویل کېږي نخاس دا نخاس ده څوک وایي د تا امام وایي اوس که د ما په کتاب کې دا توهین وسپکاوی سوی وای تا به څه کول که چیرې اهل سنت والجماعت توهین وسپکاوی کړی وای تا به څه کول دا خو اوس د تا کتاب ده قال بشر بن سليمان دا راځي مولاي ابو الحسن عليه السلام بيرتوامي صفحي تزو وابو الحسن عليه السلام امر الجاريه فلما نظرت في الكتاب بكت بكاء شديدا وقالت لعمر ابن يزيد نو دغه کتاب دی امام سي ورته ښکاره کړل نو دغه جاریه مې وای په پیسو واخیسته دی امام دی پاره من الدنانير دیتا دا تغویق نه چاهم کاری سیام زه په دې نه پوهېږم دا نورو خلکو ته ښکاروم تا ته خو یې نه ښکاره کوم دا نور دلته غصایبان دي پټ ناست دي خو غیرت نه لري چې راپورته سي وای داسې مې راواخیستله دا جاریه نو دې خندل خوشحاله وه او وانصرفت بها الى الحجيره خپلې کوټې ته مې راسره بوتله التي كنت آوى اليها ببغداد په کومه کوټه کې چې زه په بغداد کې اوسېدم یعنې صبر خو وکړه نو زه خو د خلکو ته خبرې کوم او د الله بنده د تا کتاب د نو اوس خو بده خبره خو که تا ته بده ښکاره کېږي خو د تا کتاب بده خبره کړې وای نرګس بیبي مې راسره بوتله خپلې کوټې ته
او په خپل کوټه کې می شپې ورسره وکړي. اوس تر اوسه همدغه کتاب مكتبة الشيعة بحار الأنوار علامة مجلسي أتصل ويختم صفحة أو بينزم جلد أتصل ويختم جلد بينزم صفحة. فديك سواي تاسي وګوري مسلمانانو دغه قصه تر دغه ځای پورې راځي. فإذا هي 70 دينار لا تزيد ولا تنقص فأخذنا الجارية دا جارية مواخصة فأدخلناها على أبي جعفر عليه السلام وجعفر عليه السلام قائما عنده فأخبرنا أبا جعفر بما كان وإذا طول قسم ورتوكل سدغس منرجس بواخصة أو يا دينار باندي أو فحمد الله إمام ويثناوير ثم قال لها نو بیا ورتویل ما اسمك قالت نوم دي څه شي ده نو قالت نرجس بيبي ورتویل سي حميده دغه جاري ورتویل سي حميده فقال حميده في الدنيا ومحموده في الاخره. اخبريني عنك ابكر ام ثيب توای ما خبر کړه چې ته پیغله او کا واده دي کړی ده. قالت بكر نو زوی پیغله یما تو ته مېلو والا جامې ډیر خواندر کوي کړی صاحب زه څه سم په خبرې کوم نو خو دې تاب دې ما مېلو کتاب دې د ودی الله بنده پرېږ دا وکړه ته پرېږ دا زه یواله ز صبر وکړه دې درته راځم. نو ګور یا قال امام ورته وویل كيف ولا يقع في يد النخاسين شيء الا افسدوه. امام څور ته وایي حمیده بیبیتا نرگس بیبیتا صلوات واستوي مسلمانانو صلوات واستوي. امام وایي اے نرگس بیبي دا څنګه امکان لري چې د نخاس په لاس کې د یو شی ورسي او هغه فاسده کړي نه وي. یعنی د نخاس په لاس کې څه شی ورغی هغه بیا خراب کړی وي. پسې دا توهین خو د نرگس بیبي د تا په کتاب کې سوی ده.